دا هم نظریه ده چې سم نه ده علمي منطق په فنپاري باندې چې کله هم تنقید کوي نن سبا شاعري زیاتره علمي شوې ده خو یو شی ده چې موږ په پښتو کې زیاتره شاعري لفظي شوې ده چې صرف لفظونه دي په هغې کې علمیت نشته د هغه دپاره دا شرط هم ده چې کوم لفظونه ته راوړي کوم استعمالوي فکر دپاره چې هغه کې یو نري مزي غوندې یو نري تار سره د معنی او د لفظ خپله کې تړون وي که د معنی او د لفظ خپله کې تړون نه وي نو هغه به صرف لفاظي وي ګوره هغه به بیا علمیت نه وي نو په دې هکله خو ډېر شي علمي کېدلی شي د هغه به راواخلي د کاظم خان چې ده د آفتاب په کومند نخل جمع اسمان ده د آفتاب په کومند نخل جمع اسمان ده نقدم بال لکه شبنم په دوش د ګلو نو اوس په دې کې ګوره ټول علمي ساینسي فلسفه ده هغه کې دې شی ده چې آفتاب شپې څه کوم شبنم ولېږي نو د ګل په پاڼو باندې ګلېږي نو بیا چې لمر راوځي هغه لمر تب سره هغه پاسه بیا وخېږي داسې چې به هغه خېږي نو بیا د آفتاب په کومند نه خېږم یعنې آفتاب کوم د لمر شغلې دي زه هغه باندې کاظم خان چې اسمان ته نه خېږم نقدم بال لکه شبنم په دوش د ګلو زه د شبنم په اوږو باندې زه د ګل په اوږو باندې د شبنم دغه بوج نشم برداشتولی نشم دا لکه ډېر ښه بیت ده د کاظم خان چې دا په دیوان کې دغه بیت باندې ډېرې زیاتې خبرې دي زه دا اوس د دې کې بل مثال راحکم څه دې کې داسې دی که نه د وخت په لپه کې څنګه خپل رنګ وبیلوي د وخت په لپه کې څنګه خپل رنګ وبیللو د تغیر ادا ترې څرنګه رڼا واخیسته د وخت په لپه کې څنګه خپل رنګ وبیللو د تغیر ادا ترې څرنګه رڼا واخیسته اوس که چا علمي سویه ستره وي نو هغه دا په دې پوهېږي چې څه شي ته اشاره ده نو که نه وي علمي شاعري دپاره دا ده که نه چې ته به بیا علم هم لرې ورسره هغه هم کوي چې کومې موضوعات دي نو اوس په دې شعر کې اشاره حجري اسود ته شوي د وخت په لپه کې څنګه خپل رنګ وبیللو څه کویم چې حجري اسود جنت نه راغی آدم علیه السلام ځان سره دا تک سپین و خو د وخت د تغیر په حالاتو باندې وخت په هر څه کې بدلون راوړي تغیر چې کوم د تغیر عمل دا په ځای ولاړ نه دی هر لحظې کې چې کوم ده دی په څه تخلیقي او د حرکت روان ده هر کله چې حرکت ودرېږي چې مړ شي نو بیا به داسې پوه چې د کائنات نه به ساه وشي مونږ که دا مړی هم په قبر کې کښېنو که نه دا هم ګوره چې خاورې کېږي هغه د چې خاورې نه که چې د غوښه هغه کېږي نو دا هم ګوره په حرکت کې د خاموشي کې نه ده هر څه خوځښت ده خوځښت سره دا کائنات راغلی شوې ده نو حجري اسود چې کوم دا سپین و په دې وخت په لپه کې د خلکو ګناهونو سره خپل ارزښت وبیللو په دې دنیا د نړۍ د تغیر تېر نه هغه ادا واخیسته د سپینوالي تک تور شو نو دغسې بیتونه یو طرف ته علمي تشریح کول هم ګران دي او بل طرف ته د ده تخلیق کول هم ګران دي نو څومره پورې چې د علمي شاعري ده نو پکار ده چې هغه د علمي بنیادونو باندې کتنه وکړي شي او بیا یو خبره بله هم ده په علمي شاعري کې زده نه به داسې وي که نه چې په هغې هر سړی نه رسي مونږ به نه رسي مونږ به دومره علم نه وي خو مونږ بیا هم هغه د ښې شاعرۍ نه یا علمي شاعرۍ نه ایستلی خو نه شو که نه هغه په دې کې وي نو دا شاعري چې څومره ګرانه ده همدومره یې تشریح هم ګرانه ده نو زما په دې کې به هم څه مشکل نه وي پوهېدلو باندې مثال سره